ټزلی سټیشن دی د علاقې ته ټزلی وایي دا او دا داسې ډېر زبردست ده سوري del road de la Sucumala la Puglia la Tesla station دی دا چې کوم دی دا ټزلی لوکوموټیو ورکس او دا چې کوم دی شیکسپیر هوم اف د شیکسپیرز ایکسپریس دا دغه دی دا هغه د اور ګاډی چې کوم دی هغې ته چې کوم دی ویلی کېږي هغه دی دا بیا چې کوم دی نو سلسله داسې ده چې ګورې ورته ډېر مزدار دغه دی خو سپین سر او دا برټش انجین دغه دی دلته د ګاډو ډېر دغه دی دې علاقې ته ټزلی وایي دا دغه دی خبره ده د دغې روډ نوم چې دی دا مدینه روډ دی دا په مخه چې تللی که نه دا مدینه روډ دا دې په مدینه روډ وایي دا په مخه چې تللی دا مخه کړی مدینه روډ د دې بندر خواته دا تاریخي دغه دی چې داسې چرچ دی زما خیال دی که بلکل چوپه سره دا دی ډېر زبردست داسې دې روډ باندې دا یو غټ ښکلی بندر جوړی دی هندوانګان له ډېر زبردست او دا چې کوم دی دا شری لکشمی ناراین بندر دا چې کوم دی بلې دغه روډ بندر جوړی خپله لاړ شم دغه بیا بل دغه دې کې ورننوځي نو په دغه ځای کې بیا جومات ته تاکې بل جمعې لمونځ وکړو ما په دې کې دا کړی دا اسسیو ټیکنالوجي کیمپس دې ته لیکلی دی دا د یو دغه جوړ رایل نیم لیکلی دی چا جوړ کړی دا وایي ډېر مزدار ځای دی برمنګهم یو سفر دی چې دم دې ته وکړی شي سلام علیکم دا زه برمنګهم ته راغلی یم د دې به هم لږ سیل په تاسو باندې کوم ډېر خو نه خو دا دلته یو دغه دی دې ته یو لښتې ورته وایي نالۍ ورته وایي دغه ته خو کوم چې دا قدرتي دغه لکه ښکلیوالی چېرته کړی د هغې مثال یا د هغې مقابله کوم چې د انساني جوړ کړي څیزونه دي دا نه شي کولی دا لښتې دی چې خوږی ورته ووایه زموږ په کلي کې به خوږی وه اوس خو د هغې جنازه وتې ده خو بهرحال خو دا د هغې په شانتې ده نو ما ته دا رایاده شوه نو هغه ما چې تاسو ته وکړم هغه د هیلۍ پکې روان دي دغه دي ډېر مزهدار او دا دغه دی د دې ځای بازارونه یا دغه دا یو طرف ته او دا خوړګۍ بل طرف ته دا زما لکه دعوه ده او دا ښه ډېره مزداره ده دا به امید ده چې تاسو له هم خوند درکړي دا زه دا ځینې څیزونه به تاسو ته د برمنګهم نه ښیم تو دلته یم ما دغه چې څو څیزونه به زه تاسو ته دا ډېر مزهدار دی ډېر ښکلی دخوا د ګاډو اواز راځي دا سړک ته د پل دی زه په هغې ولاړ یم نو دا ډېر مزدار دی نو دا د برمنګهم دغه دی اوس دا ښه ډېر مزه کوي ډېر مزه ګلونه دي خو څه ډېر زبردست دي لکه زیړ داسې لکه ستوري یا میخکي زبردست دا چې کوم دا روډ روان دی ته وارویک هیل وارویک روډ وایي او په دې باندې چې کوم د چوک داسې مزدار شم ماله به زه راکړه ما چې زه تاسو ته وکړم چې یاره دا د هغه وارویک روډ دی دا برمنګهم د دې هم یو نظر ورته وایي ډېر ښکلی سینري جوړي وریځې ډېر ښکلی دغه دی او ډېر مزدار شم چوک دی دې ته ګوره څه ډېر مزدار د دې نظاره ده خو دلته چې ما ته څه دغه ښکاره شو خاص هغه دا سکول دی دا پرایمري سکول دی او اډل پرایمري سکول
او دا ډېر غټ دی دونه غټ دی چې دا تاسو وینئ چې دا دغه دی دا دونه غټ دی چې شوی دا پرایمري سکول دی دا های نه دی پرایمري یونیورسټي نه ده دا پرایمري سکول دی خو دا دونه زبردست دی چې تاسو ته نشم ویلی دونه غټ بلډینګ دی دا او دا دغه دی دا ډېر غټ دغه دی او په دې باندې چې ټولنې په دې باندې ډېره مزهداره یوه ناره لیکلې ده چې every child every opportunity دغه چې کوم په دې د پاسه هغه سپین سپین چې لیکلي دي تاسو به یې ښکاري په دې کې یا نه په هغه سور دیوال باندې په سپینو الفاظو باندې لیکلي دي every child every opportunity او دا چې کوم دی دا یو ښې معاشرې دا دغه دی چې یاره ته په هر ماشوم ته دا هم د وارویک روډ دی او په دې باندې د سپارک هیل میتھوډیسټ چرچ دا وایي دی دا دونه غټه دغه د هغه په سر یې مرغۍ هم ناسته ده خو دا چرچ دی دا او دا چې کوم دی د مزې خبره چې دغه دی په منځ کې دا ورکوټه سړک تللی دی میډلي کاټ روډ دا او د دې نه د یو طرف ته دا چرچ دی او د بل طرف ته دا دی ماسک ګمکول شریف دا په دغه کې دی په مخالف دی دغه چېرته په آزاد کشمیر کې دغه علاقو چېرته دی دلته دا کشمیر چې کوم دغه دی دا منګلا ډیم دغه علاقې دا خلک دلته ډېر زیات دی نو دا دغه دا ګمکول شریف دا جومات دی دا کشمیر کې دا جومات دی او سړک نه دا غټ چرچ دی مخامخ بلکل ایسم څه دغه رشته او دا چې کوم دی ما چې تاسو ته د دې ځای هم دغه وویل چې دا وایي دا چرچ برمنګم دې علاقې ته سټیټفورډ وایي دا هلته اوس ولاړ یم زه راورسېدم بیا د پیغام اسلام مسجد ټرسټ ګورئ ورته دا هغه دی لکه دلته څه یو نه دغه چې کوم دی لیکل به ستاسو ته پوره دغه ښکاري خو په دغه کې زما خیال چې ښکاره شي ته لږ ډېر او دغه چې پیغام اسلام مسجد دغه چې کوم دی نو دغه دی او دا سټیټفورډ دی سټیټفورډ زموږ په لندن کې هم دی او دلته هم دی دا سټیټفورډ دا مارکیټ شانته دی دا چې کوم دی نو دغه دی پوه شئ ډېر دا هسې مزدار ځای دی د دې باندې نظر واچوئ میخې د غوا لکه جوړ کړی هغه کوم چې فایټینګ بولي په سپین کې که څوک تلي او کتلېږي د هغې یو دغه جوړ کړی دی هغه په مجاهده شه ولاړ دي ما چې دا راته وښیم تاسو هم دا ووینئ چې کوم دلته سټیټفورډ په لندن کې هم دی او دلته هم دی ډېر مزدار ځای ده هسې ما لږ مزه راکړه خو زیات دلته دغه دي د ایشین خلک ډېر زیات دي دا ټول دا جینکۍ او سړي دا ټول دغه دی دلته په دې علاقه کې چې کوم دی نو کوم چې کوم چا سره کښېني هغه به دغه دی دا برقو والا او دغه والا شي دا په دې علاقه کې دغه ډېر زیات ټول د ودونو سامان خرڅېږي دا دوکانونه ټول دا دي په دې کې دا جامې د ودونو ټول دا څیزونه دي دا خلک ډېر دي دا یو مزدار ځای دی د برمنګم دا راته وښیم ډېر ښکلی علاقه ده زبردست ده او دغه دی دا ډېر ځای دی ډېره ښکلې مزداره علاقه ده چې دا تاسو ته وښیم
دا ونه داسې ډېر مزدار دي دا یوه ونه ډېر ښکلې ده ډېر زبردست تاسو ورته وګورئ که داسې چې دا بالکل سره کاڼه ده ته وایې داسې ځین په غرونو کې نشته په خدای دې یقین کېږي که نه برسړی کې به داسې والی دل سے لیکل ہے دل سے اوس دا د اردو لفظ دی که دا د هندۍ لفظ دی حالانکې دا د هندۍ لفظ دی موږ چې په دغه کې ولیکو دا دلته په انګریزي کې لیکلی ټک هم دغه دی دل سے دا د هندۍ لفظ دی دل سے دا ډېره مزداره علاقه ده دا رسټورانټ ما تاسو ته ویل دا دغه دی نو دا ما تاسو ته دل سے و دا چې کوم ځای زه ولاړ یم دې ته کاکس ګرین علاقه وایي داسې چوک دی او دغه ډېره غټه علاقه ده داسې مزداره ونې دي پکې ډېره غټه علاقه ده دا کاکس ګرین وایي دا په برمنګم کې یو علاقه ده کاکس ګرین دې ځای داسې مزدار ځای دی چې دغه دی باندې مو دا خپل مشره لپاره دا کړ دا په دې باندې دې سره مخلې داسې دغه لګولې دی د دې ځای سره کاکس ګرین هریټیج ټریل دا د دې ځای زوړ تاریخ دلته دوی ریکارډ کړی دی دغه کړی دی دا دغه دی شانتي دا دی داسې دغه دی تر کوم ځای کې دلته سو دغه او دا دی دې دغه دی دا ډېر مزدار ځای دی ریان دا ډول او دا چې زه روان یم زما سره چې کوم دا ټیکسي دا ډرایور دی دا دغه دی یور ګډ نیم جمال د جمال نوم دی د سومالیا سره تعلق دی سومالیا هغه ملک دی چې د هغې 100% آبادي مسلمانان دي په دې کې لکه بل څوک نشته په دې کې د بل مذهب خلک نشته دا هغه دغه دی او دا ځوان هلک دی خو ډېر مزهدار دی may I show you یا دا ډېر ښکلی هلک دی دا تاسو ته سلام هم وایي او دغه هم کوي ډېر ښکلی دا زه په برمنګم کې د سره روان یم دی ما اوس چې کوم دی د کور نه دغه ته وړي د کوچ سټیشن ته مې وړي خو ډېر خوږ هلک دی ما چې دم تاسو ته ریکارډ کړم چېرې دغه د سویټ بوای ینګ بټ اور نایس نو دغه چې کوم دی نو ما تاسو ته وایي چې زه تاسو ته دغه کوم پوه شوې دا دغه دی دغه چې کوم دی نو برمنګم نظاري دي زه د ښکلي سړي سره راسم ډېر خوږ سړی دی د ما ته پکې دا مو وویل چې یاره په دغه سره مال چې کوم دی نو دغه کورسو د سړي په کوم چې علمي استعداد یې عمل مزه نه کوي دا ډېر عالم سړی دی او په دغه باندې ډېرې خبرې د ما ته وکړې کوم چې په سومالیان لینګویج دی په هغې باندې ډېره خبره وکړه او دا ووایي چې دا کوم چې ایټالین چې کوم دا لټین لیټرز دي لکه چې کومې کې انګریزي لیکلی کېږي په دې کې چې کوم دا د سومالیان لینګویج لیکلی کېږي او بیا داسې ووایي چې ما د ده نه تپوس کړو چې اوبو ته څه وایي په دغه کې نو ده ووایي چې پیو لکه په هندۍ یا اردو کې چې وایي پیو که نه نو دا شان د اوبو ته پیو وایي او دا ډېر نور داسې ډېرې خبرې ده وکړې ډېر ښکلی سړی دی دا د نوم جمال دی جمال زموږ د یو وراره نوم دی ما دغه یو دغه ما دغه مو وایي چې یاره دغه دا دی
ډېره دنیا په دې کې ده دا ډېره غټه دغه دی او باندې په پنځه زمونږ د بس ټیم چې څنګه دا دغه شو ته ګورې هغه 15 باندې ته ښکاري 17 باندې نه ښکاري خو دا په باندې 15 شو بالکل په رایټ ټیم باندې روان شو دا بس I like to get there early because otherwise I'm getting it really far. او دا تاسو سره کله دا ماشين ده Obviously it's like Bushire, isn't it? kita B 11 itu 11 دغه چې کوم چې کوم بس یو دی کوڅه وته وایي دا به معنا کوڅه کو یا یو کوڅه کې کوم 11 نمبر کوڅه ده چې په دې کې دا بس ولاړ دی او دغه ګیټ ورته راځي داري به ته یا هر کوڅه ته خپل یا دروازه ده او داخله به پاک کې راځي چې راځي په دا کې دنه نه راځي ډیر څه کول نظام دی څنګه بس روان شو او دا دغه دی بس په تاسو ته بیا خیر چې دا څه دی او بیا تاسو د صفای نه ده دا د تیزه د کمان هغه د بس او هغه دا زبردست دا د برمنګم کوچ سټیشن دی ما ته دا چې تاسو دا بس دا راووت او دا دغه دی ماشاءالله دا راووت سو د زیاتو د تاسو ته د نور منظرونه ورو ریکارډ کوم دا د بهر کې روان دی برمنګم ښار دی دا ډېر ښکلی او پکې زاړه بلډینګونه دي ځینې پکې نوي دي هسې هغه مزېدار دی جنت هم د دې ډېر ښکلی دی دا دغه دی وریځې دي ستاسو هم دغه وخت ډېر زما خیال دا ډېر دا یو رنګ دی دې چې د بازار دې چې د ډېر دا زه د بس د دننه جوړوم دغه به څنګه ایښو د برمنګم ادارې ښې دا بلډینګ به ډېر ښکلی دی ټول د برمنګم ادارې دي تاسو ته زه ښیم بس که فوټوګرافي څه کېږي خو دا زه نشم اخیستلی خو دا راځي څه خوند دی زما خیال
ये गढ़ तो हो रही ये दुनिया गढ़े पता कदा के सही की सुनाई नहीं ये फोटो तो हो रही तक्षण डेरा मजा काय इसे जरा कसम के लिए आवाई टेलीफोन देर साथ मैंने क्या देखा था कि टोल देता लंदन में केर छापी रही हूँ बिल्कुल लंदन में बिल्कुल मारता गाड़ो दागा दी शोरूम बोला दी शानदार बेला से बरड़ीगी वाशे वाहे राजी دورة تولد قبل دول خاموش الناس تدا حقه وسوي شون والله بسوي لك هذا حقه خلاص تسلم على راسك وما بتوزع يكون زي تصميم وعقل ما تجي سلام بالله هو بقول له هذا مش داس زيد اللي يخبل نغدين قبرتين
وشو No way. Arcoota la kanila. Kasi nakala. Mga bilang din isa rin siya dapat. Kasi sobrang lakad naman. Lalaki patalagi ka na isang class pa pinakaris naman. Oh, one. I knew. I was about to say two, but then I lost. Ang pakot eh. Whoa, late. Love that. Never knew about that. Kumpulnya pati wala res man record ki gina. Hindi ako na sige. الولد لا معي Whoa, look. So nothing. Tapos mura sino na ano na basta araw deko. Basta ko na sundar dito. Gela ke to Victoria hoy. Ito ko station le. Ona ba kami ako ki. Na Westminster City. Tachkin na. Hai. Oh, wow. And I made that. Dera. Nagalak. Oh, wow. Look at that. Leon. Daar is Look at that. exercise day hadden daar. That's not a burger. Gela ke to Victoria hoy. Yeah, well, that's all. That's not in that. The burger logo's over there. Yeah, I National Express पे तो मकाम बस में निकल Yeah. udah bisa balik juga sih dapat dunia kita udah kau jai kuze ke Oh. okay okay You have to go in that room. See, it's not automatic. okay that's it Yeah. Okay, I yeah, get a nice driver of us very that was so fully brought us thank you very much the syrup the arriving chicken arrives गाड़ी आकर दलता राजी लगा नाम दे लाओ National Express ना कोच स्टेशन जो तरह राज का लंदन विक्टोरिया कोच स्टेशन दे तरह लू और हमारा सीधा दावा सिलसिला ये तो बस يجي ما خذا عليه بروح ده ستيشن ده فيكتوريا ده شوي نظر عليه ده هذا فيكتوريا ستيشن ده لكن وش كم ده اسمه
Paring naman ng talaga. A bunch of them, Victoria Line. Oh. The next train will be overdue. Da. Nasa Digaw. And the customers off the train first. Mind the gap, please. Lydia, kasi. Mind the gap, please. Here. Oh, Yeah. where? Between the train and the platform. This is Victoria. Yeah, yes, but like ice cream and the Kutsu flavor. ko mo win. That place Get me green. Yo, balta ko mana mission ni bakare na ko dera mat berkare. Sana sarak pa insan ki. Yeah, Kami and jiwa. it tasted like Mushkil ho strawberry. sana sarak. You should have that. Like, you have a great pen. Oh, come on, it's gonna stop. Okay, now. No. Okay, with this.